مسله د افغاني هغه د شورای امنیت لخوا خوشي کېږي. پر دې باندې خو باید بحث وشي، په دې باندې پوښتنې باید ولاړ شي، مګر دا شی ونه سو. بدبختانه زما ځوانانو ته خبره دا ده چې پر دې اصلي بحث دا دی چې پر دې باندې باید تاسو توجه وکړئ، تمرکز وکړئ. دا نه چې مثلا ولې تا استخباراتي رازونه افشا کړل. دا استخباراتي رازونه نه وو، تر ډېره پورې دا سیاسي رازونه وو، خو امنیتي دستګاه سره تړلي وو. په دې کې زما یو هدف دا و چې هر هغه هیواد چې خپل امنیتي دستګاه سیاسي کړي، هغه دغه رقم په 11 ورځو کې بیا داسې سره پاشل کېږي. هم موږ باید دا نه وای سیاسي کړی، او په دې باندې تر ټولو ښه خپله زموږ سربازان په دې پوهېږي چې امنیتي دستګاه سیاسي سو. دوی ته خپل مشران ډېر ښه معلوم ول، ستاسو وزیران، ستاسو معینان، ستاسو جنرالان، چپ له دغه د خط قمندانان نه چې هلته جنګېدل، جنګي ځوانان ول، چپ له دغه ټول تاسو سربازان ته دا خلک در معلوم ول، او په دې تاسو تر ما ښه پوهېږئ چې هغه څنګه خلک ول. نو سیاست هر چا چې په امنیتي دستګاه باندې سیاست وکړي، هغه د بدبختانه دغسې بدبختیو سره ځان یې مواجه کړي، ملک یې مواجه کړي. بدبختانه دا د اشرف غني څخه دا اشتباه وسو. امنیتي سیاسي زموږ امنیتي دستګاه مو سیاسي سو، او ډېر زیات راڅخه سیاسي سو. باید دا رقم نه وای سوی. ډېر غیر مسلکي خلک امنیتي ملي وزارت داخله او دفاع ته راوستل سو، او د هغوی غلط تصامیم او ډېر تکتیکي تصامیم موږ ته په ستراتیژیک لحاظ ډېر لوی تاوان ورسول. دا و د یوې پوښتنې ځواب. بله پوښتنه دا وه چې دا خبرې موږ ولې په هغه وخت کې نه کول. ګورې په هغه وخت کې اول خو زه حکومت کې نه وم، نو ځینې خلک په دې باور چې زه په هغه وخت کې حکومت کې وم ولې استعفا مې نه کول. اول خو د استعفا خبر دا وکړم، په استعفا هیڅ شی نه جوړېږي. د خلک چې وایي استعفا وکړي استعفا وکړي. اوس په یو چوکۍ باندې یو سم سړی ناست دی، هغه کار کوي، ولس ته خدمت کوي. ته درته وایي چې ته داسې وکړه، ته دغه شیان افشا کړه، خپله م استعفا وکړه او لاړ شه. بیا چې افشا سو عمل هیڅ نشته، جزا هم هیڅ نشته، هیڅ نه کېږي. دغه یو سړی بیچاره چې ځای سم اشغال کړي و، خلکو ته خدمت کوي، دغه به هم له چوکۍ ایسته کوي، د دې پر ځای به بل خاین راسي. فلهذا زه د استعفا و طرفدار نه وم چې ته فلانی استعفا وکړه، ته استعفا وکړه، ته استعفا. دا رقم ده. خو نو اوس مثلا کله چې په قطاعاتو کې صحیح دی جنګونه ولې کله چې امنیتي وزیران ایسته کېدل، د دوی پر ځای مثلا غلط وزیران راتلل، عسکر خو دا نه ویل چې زه استعفا کوم، وزیر مې دا رقم دی. موږ هم همدا رقم و. داسې نه و چې رئیس جمهور غلط سړی راغلی، مشاور د امنیت غلط راغلی، موږ به ټول ویل چې موږ استعفا کوو. دا خو دا اداره بیا دا رقم نه جوړېدل. موږ خپل په ځای کې ناست وو، خپل خدمت مو کول. په عین وخت کې هغه څه چې د افغانستان په خیر و په هغه باندې مو تاکید کول. نو د استعفا خبره زه خپله نه منم. دویمه خبره، زه په حکومت کې وم نه. په هغه وخت کې زه یو عادي افغان وم او فقط سیاسي بحثونو ته تللم. زه فکر کوم چې د اتمر صاحب په وهلو کې مطبوعاتو کې دونه نقش او ونډه چې زما و د هېچا چا نه و. تاسو کولی شئ دا ته د اتمر صاحب خپله د همکارانو څخه پوښتنه وکړئ. زه په وخت کې ډېر فعاله وم او تر دې حده پورې د فعالیت زیات شو چې زما او زما یو بل انډیوال و مرتضی چې اوس لندن کې دی، زموږ پر وړاندې په امنیتي ملي کې دوسیه جوړه سوه چې موږ باید بندیان سو، ځکه دوی امنیتي ملي ته دا ویلي چې دوی د نظام پر خلاف تخریب کوي. حالا چې موږ د سیاسي دستګاه په خلاف تخریب کول، دا په دې کې شک نشته، انتقاد مې هم کول، تخریب مې هم کول، او څونه چې مې وس کېدل اتمر صاحب دوی مې په مطبوعات کې خرابول. نو دا که تخریب بولي که نه بولي. ولې برعکس امنیتي ملي په دې باور نه و. امنیتي ملي زه پېژندلم، زما ملګري پېژندل. امنیتي ملي داسې یو اداره وه چې هلته د هغو ځوانانو څخه دفاع کېدل چې پوه به و چې دا وطن دوسته دی، با وجود دی چې دا ځوانان یې پېژندل او دا ځوانان په ځان خبرېدل هم نه، ولې د هغو ځوانانو څخه په امنیتي ملي کې همیشه دفاع کېدل. دا یې خوبي وه. نو په هغو کې یو زه هم امنیتي ملي په دې پوهېدل چې دا سړی د پاکستان ضد دی، دا د وطن په ګټه دی. تر ټولو مهم دا سړی په هر بحث کې د سربازانو غږ پورته کوي، د هغوی دفاع کوي، د دوی جنګ ته مقدس وایي، جهاد وایي. نو که دی موږ پورته کړو یا خدای نخواسته بندي کړو یا تحقیق ته راوړو، دا خو روحیه ضعیفه کوي په نور ځوانانو کې، ځکه چې موږ خو سره معلوم. نو په همدې دلیل بیا امنیتي ملي یو له امنیتي ملي له ملګرو نه چې هغه ازبیک و، هغه موږ ته دا خبر راورسول او د هغه دوسیې یو کاپي موږ ته راکړي چې تاسو دوه بندي کېږي، او دا د شورای امنیت د خوا موږ ته معلومات راغلي دي او دغه دوسیه ده. بیا هغه دوسیه ما راواخیستل، زه او هغه ملګري ولاړو د کرزی صاحب کور ته، غرمه و، نو ډوډۍ مو هلته وخوړل چې رښتیا سي. او د هغه وروسته مې کرزي صاحب ته وویل چې داسې یوه کیسه ده. کرزي صاحب خپل مشري کوله، خو مشر او سیاستمدار سړی ویل نه، اتمر صاحب داسې نه کیدی، خو باید بیان د ازادي باندې باور ولري، دا خو ډېره ولبده ده. بیا ما چې هغه دوسیه ورکړه، دوسیه چې ولیده، بیا ول صحیح دي زه د قضیه تعقیبوم. بیا وروسته همکارانو ما ته وویل چې اتمر صاحب سره خبره کړې وه پر دې ارتباط، او هغه ته یې ویلي وه چې
زموږ تر ټولو غټه لاسته تیر 20 کلونو وبخښئ 15-14 کاله هغه وخت کې د 14 کلونو کې بیان د ازادي ده چې دا بیان د ازادي او دا واقعیت هم دغه بیان د ازادي موږ نه د منطقي په سطح نه و حتی شاید ډېره سخته وي چې ډېره غټ خبره وي شاید د امریکې په سطح هم و زیات و کم نه و زموږ د بیان د ازادي یعنی کاملا موږ بیان د ازادي درلودله او دا مو ډېره غټه لاسته راوړنه و نو په دې که زه ورته ویلو چې دغه باید تر پښو لاندې نه سي دا ځوانان که بد وایي ستاسو انتقاد کوي ځوانان دوی پرېږدي چې خپل انتقاد وکړي یعنې تر دې حالته پورې موږ ورسېدلو چې بندیان هم سو نو په هغه وخت کې مو انتقاد کړی دی داسې نه دی چې انتقاد مو نه دی کړی همیشه مې کړی دی اوس هم کوم زه ګوري په ټول حکومت کې مثلا با وجود د دې چې په هغه وخت کې ما ته پیشنهاد دا وسو زه بېکاره وم مسل وم او مسلي دوره ډېر د مفلسي دوره هم وي او زما هم خورا د مفلسي دوره تېره کړې ده مسلي کې نو په هغه وخت کې د اتمر صاحب یو له همکارانو څخه ضیا صاحب 2 ورځې زما د پلار ملګري م دي خپلوان یم دي هغه ته یې زنګ وهلی و که دا هلک ول راځي شورای امنیت ته موږ به دلته بست ورکړو وظیفه به ورکړو بیا نو په هغه وخت کې زه هم کور کې وم وظیفه مې نه و نبیل صاحب به هم کور کې و خو ما نبیل صاحب سره په هغه وخت کې کلک ملګرتیا اوس مې هم نبیل صاحب سره ملګرتیا ده ځکه چې د پاکستان ضد دی او ځوانان یې هلته حمایت کول کله چې په امنیت ملي کې و نبیل صاحب چې ځوان قشر به یې ولیدی هغه به یې له حد نه زیات حمایت کول او کور یې ودان زه یې ښه نه هېروم نو بیا ما نبیل صاحب ته وویل ما داسې زیا زما پلار ته زنګونه ووایي چې دی شورای امنیت راوسته دا هغه وختونه دي چې موږ د اتمر صاحب په مقابل کې خورا ښه کلک لګیا یو بیا نبیل صاحب خپل اختیار دی زنګ ورسره ووهه که زه زړه دي ملګرتیا صحیح دي ولې ته خپل آینده باندې پوهېږې بیا ما زیا صاحب ته زنګ ووهلی بیا ما داسې پلار ته دې مې زنګ وهلی و خیرت وویل و که دې خوا ته راځي مالیه ما اراده کړې ده چې زه نور شورای امنیت کې ځای وانخلم مخکې ما غوښتل چې شورای امنیت ته ولاړ شم چې رښتیا سي ولې کله چې اتمر صاحب دغه پالیسي ما ته معلومه سوه بیا ما نه غوښتل چې زه د تاریخ په هغه طرف کې واقع واوسم چې هغه د پاکستان طرفداري کوي او برعکس هغه د پاکستان ضد روحیه نه لري نو ما اتمر صاحب سره او په زمن کې که تاسو وګورئ معصوم ستانکزی سره چې زما قومي م راځي تر ننه به تاسو زما له خولې د معصوم ستانکزی ښه نه وي اورېدلي او ښه وم نه یعنې زه په دغه 2 کسان اعتبار هم نه لرم تر اوسه هم نه لرم اوس هم دغه درته وایم او په دې شیانو کې کله چې د وطن بحث راځي عموما ما ته بیا قوم و ژبه و دا شیان مهم نه دي اصلا من حیث یو انسان ما ته قوم و ژبه و دا شیان مهم نه دي خلک داسې فکر کوي چې والا یا دی پښتون دی پښتنو نه دفاع کوي یا شاید په همدې دلیل غني نه دفاع وکړي یا غني ته بد ونه وایي خو ما ته دا شیان مهم نه دي زه فکر کوم چې الله تعالی زه اشرف المخلوقات پیدا کړم انسان پیدا کړم دا زما لپاره ډېر لوی افتخار دی ډېر لوی چوکاټ دی ډېر لوی نوم دی چې زه انسان یم او چې زه بیا له انسان نه راځم ځان دغونه کوچنی کوم بیا د یو ډېر کوچنی جغرافیه کې زه د قومونو ترمنځ باندې نفاق اچوم یا قومونو ترمنځ د بهتروالي او بدوالي په دې اړه فکر کوم دا زه فکر کوم چې ډېر کوچنی فکر دی دا حداقل زما فکر نه دی اما بد ته سړی باید بد ووایي او شو ته ښه ووایي دا موږ په هغه وخت کې ویلي دی د جمهوریت په دوره کې چې دننه حکومت کې و هغه وخت مې اعتراض کړی دی ولې هغه اعتراض د مطبوعاتو په شکل نه و ځکه دا بده ده چې بیا ته د حکومت کې او بیا یو سیاسي بست کې او بیا راځي اعتراض کې دا خو ډېره بده ده سړی باید دغه نزاکت مراعات کړي او که مې دا کړي وم په هغه وخت کې تاسو هم لعنت راباندې ول دغه ځوانان چې پر ما انتقاد کوي چې تا په هغه وخت کې دا شیان ولې افشا نه کول خو ما افشا کوي ګورې په دویم قدم کې زه خو یو ډېر عادي انسان وم په هغه وخت کې هېڅوک نه وم یو مسل وم ستاسو د امنیت ملي رئیس رحمت الله نبیل کله چې رئیس جمهور غني سفر لري پاکستان ته ځي سره خپل د کابینې او دی اسناد ورکوي دی نه بیایي خو دی ګوري م نه ته په هغه ورځ چې باید کتلي وایي چې ته هلته ځې آیسای سره څه وایي ځکه د پاکستان خوا همیشه د مذاکرات آیسای کې ډیپلوماتانو په نوم ټول عمر آیسای ناست دي نو ډېره غټه پړه یې ولیکه او استعفا یې اعلان کوي هېچا هېڅ ونه کوي دغه تاسو ځوانانو چې نن انتقاد کوئ چې ولې ما دا شیان په هغه وخت کې نه افشا کول ما پرېږدئ و خلکو نبیل صاحب چې رئیس د عمومي د امنیت ملي و په هغه وخت کې دا شی افشا کوي او تاسو ته یې وویل ولې چا بدبختانه سر نه ګرځول ځکه بیا هغه خبره ده چې موږ فرد پرسته یو موږ انسانان پسې ځو موږ د وطنونو موږ ټوله کیسه دا و چې اشرف غني بابا بس دا و دا نه و چې افغانستان څنګه کېږي که موږ توجه افغانستان ته وای بیا د اشرف غني راتګ و دا بېودي کیسه وای ولې افغانستان او د افغانستان نظام به خپل پر ځای پاتې وای دغه بدبختي ده چې نن افغانستان اشرف غني ولاړی افغانستان هم زموږ څخه ولاړی جمهوریت هم سقوط شو ځکه زموږ ټوله پانګونه پر افراد باندې و فلانکی صاحب دا فلانکی صاحب دغه لقب ورکړه هغه ته هغه لقب ورکړه دا زموږ بدبختي ده او دا بدبختي راڅخه وسو دا باید
د آینده لپاره درس اخلو. دریمه پوښتنه دا و یو له سربازانو ډېره ښه خبره کړې. هغه ویل چې انتقادونه دې وکړئ صحیح دي، دا ټول انتقادونه دې منم. اوس خبره دا وکړه چې اوس څه سره کوو، اوس دې برنامه څه ده. نو دا خبره مې خوښ شوه. زما عموما هغه انسانان خوښېږي چې د حل پر لاره باندې فکر کړي. یوازې موږ تاسې باید ونه کړو چې راسو انتقادونه وکړو، بد و رد ووایو، خو د حل پر لاره باندې هیڅ فکر ونه لرو. دا هم غلطه ده. سړی باید اول مشکل درک کړي، مشکل پیدا کړي او هغه وروسته دا جرأت په ځان کې پیدا کړي چې دا مشکل ومني. عموما داسې دی په انسانانو کې مشکل وي، مشکل نه مني، ځکه هغه مشکل تر اخره نه حل کېږي چې موږ د مشکل حل مشکل په ذات کې نه منو. چې ته یو مشکل نه منې خو حل به یې څنګه ومنې؟ اول موږ باید ومنو چې دغه مشکلات شته. د دې په څنګ کې بیا کولی شو چې دغه مشکلاتو لپاره موږ باید حل لاره پیدا کړو. په هر صورت زما باور دا دی د حل لارې ده چې زه خو دا نه وایم چې جنګ، ځکه ما بله ورځ هم وویل چې زه د جنګ خبره تر هغه وخته نه کوم چې زه خپل افغانستان کې نه یم او په اول خط کې نه یم، ټوپک مې نه وي اخیستی، تر هغه وخته زه جنګ نه کوم او پردی زامن جنګ ته نه تشویقوم چې د غریب زوی دې جنګ وکړي، جګړه وکړي، ځانونه ووژني او موږ دلته د امریکې څه شعارونه ورکړو چې زنده باد مردباد. بیا چې د امتیازګري وخت خلاص موږ بیرته ولاړ سو، موږ وزیران و معینان سو، بیا د غریب زوی څوک پوښتنه نه کوي. په 20 کاله کې هغه بیچاره یو وارې رتبه، هغه قانوني رتبه هم څوک نه ورکوي او بیا دې خواته کشر هلکان جنرالان ډګروالان سي. نو هغه شی زه نه غواړم. زه وایم که جنګ کوو هلته ځو. اول خو زه بیخي کاملا د جنګ طرفدار نه یم.